سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د غبرګولي په اتمه د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د اچین ولسوالۍ په وچکوټ سیمه کې د داعش وسلوالو سره د جګړې پر مهال د ټپي شوو ملکي وګړو د روغتیا پوښتنه وکړه. د ولایتي شورا غړي عبید الله شینواري، امیر روغتیا رییس ډاکټر نجیب الله کاموال، قومي مشر حاجي حیات خان، د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر احسان الله شینواري او یو شمېر نورو هم د دې پوښتنې پر مهال د ننګرهار والي ملتیا کوله. ننګرهار والي محمد غلام منګل لومړی د یادې سیمې مخابرو ته د جګړې پر مهال د یوې مېرمنې په ګډون د شپږو شهیدو ملکي وګړو د فاتحې مراسم ترسره کړل. هغه په پیښه کې شهیدو شوو کسانو ته د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته د جمیل صبر هیله وکړه. نوموړي زیاته کړه د وچکوټ ولسونو نه هېرېدونکې مېړانه کړې او هېڅکله به یې هم ولایتي اداره یوازې پرې نږدي او ژمنه یې وکړه چې په ټولو برخو کې به ورسره لازمي مرستې ترسره کړي. ښاغلي منګل په یاده پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون د 3 تنو ټپیانو د روغتیا پوښتنې پر مهال له دوی سره د نغدي مرستې ترڅنګ روغتیا پالو ته لارښوونه وکړه چې د دوی درملنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د جګړې پر مهال ټپي شوو ملکي وګړو او د شهیدانو د کورنۍ غړو د خپلو خبرو پر مهال د داعش په له منځه وړلو ویاړ وکړ او ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو د ساتنې په موخه به لا هم هر ډول قرباني ورکړي. د یادونې وړ ده څو ورځې وړاندې لسګونو داعشیانو د اچین ولسوالۍ په وچکوټ سیمه کې د ملکي وګړو پر سیمه ډله ییز برید وکړ چې د ولسونو له لورې له مقاومت سره مخ شول چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د جګړې پر مهال 15 داعش ووژل شول او همداراز د یوې مېرمنې په ګډون 6 ملکي وګړي شهیدان شول او د یوې مېرمنې په ګډون 3 نور ټپیان شول.